جانانو کله کله به ورتلم په مازدیګر جانانو کله کله به ورتلم په مازدیګر زړګي اوس په کوم طرف ته ځم په مازدیګر د نوې مینې نوې جذبې څومره لیونی وې د نوې مینې نوې جذبې څومره لیونی وې له کومه به تر کومه رسېدم په مازدیګر خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او کوربه زه اکرام الله امید او میلمه در سره قمر زمان قمر چې له پښتو ادبي کاروان بځای کلي سره او له بځای کلي سره تعلق لري او نن را سره ناسته موږ خپل خپرونه ځینې ریکارډ کوو او تاسو ټولو ملګرو ته به هغه ډاروي اول خو درته قمر زمان په خپل پروګرام کې هر کله وایم ډیره مننه امید صاحب چې تا موږ ته دومره په هغه شی واخ راکړلی لاندو قمر صاحب کول دا درته ووایو چې دا شاعري مو شروع کړې د څومره وخت پکې چې تاسو دا مینه له دې سره ساتئ یاره ټیم خو ډیر کېږي خو په قاعده آغاز 2015 نه مو کړی 2015 نه تقریبا تر اوسه پورې به مو څومره لیک کړی لیک په تقریبا چې کم بیش 150 پورې سمه ده ډېره ښه خبره ده د موږ مسافر ملګري دي او په وطنو باندې دي هغه پیج ملګري دي هغوی ته به په نن پروګرام کې څه شی پیش کوئ شعرونه به چې ورته ووایو ته غزلې نه مخ شي چې ښکلي خو ست نه کوي ښکلو هر څه وخوړه ډېر زبردست ښکلي خو ست نه کوي ښکلو هر څه وخوړه شعر دی چې دا دښمني ورکه شه دی لوی واړه وخوړه ډېر ښه دا دښمني ورکه شه دی لوی واړه وخوړه مالی ترخه راکړلو یار مې خواږه وخوړه اخري مقطع دی چې کمره پوی مې نه کړه جنګ پښتانه وخوړه غزلې مطلع دی چې په ټوکو ټوکو راکړو چا ګزار زما لالیه په ټوکو ټوکو راکړو چا ګزار زما لالیه بس نه کوم په چا باندې اعتبار زما لالیه ډېر زبردست دا خلک مینه نه کړي نو وفا پیژني یاره بس اسې درته خاندي به په لار زما لالیه ډېر ښه ډېر دا خلک مینه نه کړي نو وفا پیژني یاره بس اسې درته خاندي به په لار زما لالیه تر هغې درته خاندي چې زړګی یې وړی نه وي تر هغې درته خاندي چې زړګی یې وړی نه وي تر هغه پورې دې نه پرېږدي قرار زما لالیه بل شعر دی چې زړګی چې کله ورکړي بیا دې پرېږدوي یوازې زړګی چې کله ورکړي بیا دې پرېږدوي یوازې بیا ونیسي تر ګوتې نه اغیار زما لالیه ما کړی چې په چا باندې اعتبار و هغه لاړو ما کړی چې په چا باندې اعتبار و هغه لاړو بیا نه جوړوم بل د غاړې یار زما لالیه اخري مقطع دی چې پرې ګل غوندې ځواني قمر زمان قمر لوګی کړه پرې ګل غوندې ځواني قمر زمان قمر لوګی کړه خو بیا یې ورته ونه کړو اظهار زما لالیه ملګرو قمر زمان قمر صاحب ښکلي کلامونه در سره پیش کړه موږ خوندونه ځینې واخیسته امید کوو تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي زموږ پروګرام وخت هم سرته رسیږي په راتلونکو پروګرامونو کښې به سره یو جده کېږو د الله په امان